په ننګرهار کې ټول بهرني لاس او هغه 15 کلن اسنادو لرونکي موټر چې د اسنادو قانوني موده یې پای ته رسېدلې د مرکزی دولت د پریکړې پر اساس نیول کېږي او له دې وروسته به ترې د پرزې په توګه استفاده کېږي د یادو موټرو لرونکي د دولت له دې پریکړې ناخوښ دي او وایي ما نه چې دا گاډی واخلي زه خو 14 کسه کور په دې گاډي ساتم ما خو بله لاره نشته دی اورې نو یا دې موږ له کاغذ راکړي او کاغذ چې نه راکړي دا بې پلیټه ګاډي چلیږي په دې کابل کې چې دا دغه کېږي هغه ولې نه نیسي دا شپږو کاله وشولو او ترافیک والا پرچې هم راله راکوي یا دې موږ له کاغذ راکړي او چې کاغذ نه راکړي نو یوه لاره خو به د دې وباسي داسې حکومت د غریب خلکو نه پوښتنه کوي نو ولې دا تورخم کې دا موټرې راځي دا کنټینر دا موټرې ختشېږي دا خالیږي دا خرڅېږي باید هماغه ته مخه ونیسي پارلمان کې خپل وکیلانو ګډ شته بې پلیټه شل کاله کې بې پلیټه ګرځي حکومت ته همدا زموږ غریب عوام خلک باندې زور رسېږي د زرواکو موټرې ګرځي بیا اسناد او بیا کاغذ کاته پورته ګرځي موږ غریب خلک یو تاسو نه موټرې نیسو نو چې به کینو څه به کوم بل شو دا بچي هم د حکومت ته والو موږ به کینو رزق ورکوي ګوي نو پرې دیو کاله لای بې پلیټه موټرې ګرځي تورې شو موټرې ګرځي هر رقم موټرې ګرځي د هغو نه نیول کېږي خو غریب خلکو وس نه رسېږي او دونه نشي د ننګرهار د والي بیان وایي د مرکزی دولت د پریکړې له مخې ټول هغه موټر چې د اسنادو 15 کلنه موده یې پای ته رسېدلې نیول کېږي او د پرزې په توګه به ترې استفاده کېږي د 15 کلنو کوم اسناد چې ورکول شوي وو هغه د مرکزي ادارې د پریکړې له مخې دا ټول بهرني لاس موټرې دا پرزه کېږي له هغې وروسته به د پرزې په شکل ورنه استفاده کېږي دا پریکړه په مرکز کې شوې ده او موږ په ولایتي کچه یوازې عملي کېږي د چارواکو په وینا په جلال آباد ښار کې د دې موټرو د نیولو عملي کمپاین هم پیل شوی دی